سرچینه امام ابو حنیفه مقتدا د زمانه و پر خیستا و زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إبراهيم بن رستم المروزي سمعت خارجة بن مصعب يقول ختم القرآن في ركعة 4 من الأئمة عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اعتراض کی په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې چې د روایت ما مخکې درس کې پیش کو چې امام ابو حنیفه رحمه الله با په حواله د فتاوا قاضی خان یو شپې ختمونه کول، 10 ختمونه به د ورځې د طرف نه، 10 ختمه د شپې د طرف نه او یو ختم په تراو دی باندې غیر مقلدین او بعض نور خلق مزبذب خلق اعتراض کوي دا څنګه ممکن دی چې په یو شپه کې یو ختم وشي، یا ځینې داسې وایي چې په یو شپه کې یو ځله قرآن مکمل ختمول دا جواز نه لري، او بعض جایو کې قاری صاحبان د یوې شپې ختم کوي وایي دا جواز نه لري. دا به اوس موږ ثابت کړو په دې ننني درس کې چې دا کمال چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته الله ورکړی دی چې یو شپې ته ختمه په ټول رمضان کې کوي، هر شپه یو ختم کوي مستقل، دا ثابت شده خبره ده. دا څه شی دی؟ دا کرامت د امام ابو حنیفه رحمه الله دی. یوه بل دا اعتراض د امام صاحب ته نه راځي کېږي، دا به موږ د 2 کسانو د سلفو نه ثابت کو چې هغوی په یوه شپه کې پوره ختم د قرآن کړی دی. دا به اوس موږ د دې دلایل پیش کړو. ګوره شهاب الدین احمد ابن حجر الحیتمی المکی شافعی مسلک سره دی، د کتاب لیکلی د امام ابو حنیفه رحمه الله په مناقب والخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفه النعمان صفحه 3 او 4 کې دی لیکي همدارنګه مناقب الامام ابی حنیفه و صاحبیه د امام الحافظ ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن عثمان الذهبی، امام ذهبی هغه عالم دی چې کله کله په امام صاحب ردم کوي، د امام صاحب په مناقبو کتاب لیکلی دی لیکي قال ابراهيم بن رستم المروزي دی لیکي سمعت خارجة بن مصعب يقول د فرمایل ختم القرآن فی رکعت 4 من الائمه، سلور بزرگانو په یو رکعت کې ټول قرآن ختم کړی دی. سو بزرگانو؟ سلور بزرگانو. یو څوک دی؟ عثمان بن عفان، حضرت عثمان رضی الله عنه. دوم تمیم الداری صحابی دی. سعید بن جبیر و ابو حنیفه کدا چرته من حنفی نه پیش کړی وي خلک ویلي چې دا تعصب دی، دا د شوافیعو نه من پیش کړی چانه دی د امام شافعی سے په مسلک د امام سے په دې کمال باندې اعتراف کوي. اوس ګورا تاسو شمار کوي چې په یو رکعت کې یا په یو شپه څومره ختمونه څومره بزرګانو کړي. اول حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه په شپه کې په یو رکعت کې مکمل ختم د قرآن کو، دا نقل کړي مختصر قیام اللیل صفحه 150. همدارنګه شرح معانی الاثار د امام طحاوی اول جلد 346 صفحه. دویم حضرت تمیم داری رضی الله عنه په یو شپه کې قرآن ختمو، شرح معانی الاثار اول جلد 384 صفحه. دریم حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ په یو شپه کې مکمل قرآن ختمو، مختصر قیام اللیل صفحه 150. باب اکثر ما یختم فی القرآن واقل من عدد الليالي، باب دی دلاندې د روایت راوړي. سلورم حضرت امام شافعی رحمت الله علیه په رمضان کې 8 ځله ختم د قرآن کو. سو ځله 8 ځله به ختم د قرآن کو. فتاح الجناز از امام سیوطی رحمه الله 9 صفحه 5.
د جرح او د تعدیل لوی امام وکیع ابن جراح دی با په یو شپه کې مکمل قرآن ختم کو. سیر اعلام النبلا د امام زهبی نهم جلد یوسل صفحه. شپږم د جرح او د تعدیل لوی امام یحیی ابن سعید قطان د با په یو شپه کې مکمل قرآن ختم او تهذیب الاسماء واللغات د امام نووي دویم جلد یوسل 50 صفحه. امام بخاری رحمت الله علیه امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد ابن اسماعیل بخاری سے امام بخاری سے دبا پر رمضان کې په هر ورځ کې د مکمل قرآن ختم کو. رمضان کې هر ورځ یو ختم به کو او دا ختم به دا ختمانه به د افطار په وخت کې برابر وو. بیا به دا ویل چې د افطار او د ختم په وخت کې دعاګانې قبليږي. سو قبليږي دعا د ختم او د افطار په وخت کې. دا نقل کړي فتح الباری د علامه ابن حجر عسقلانی اول جلد 301 صفحه. همدارنګه ارشاد الساری شرح د صحیح البخاری د امام قسطلانی اول جلد 10 صفحه. دا وو هغه بزرگانو اشخاص دي چې دوی په پشپا یا په یو ورځ کې د مکمل قرآن ختم کوو. نو متعصبینو ته ویل پکار دی چې تاسو صرف امام سے په ګوته کړی دی. څوک په ګوته کړی؟ همیشه دا ګوته د انتقاد تاسو امام صاحب ته نیولې دي. صحیح شو. د نورو بزرگانو صحابه هم په یو شپه کې حتی په یو رکعت کې د مکمل قرآن ختم کړی دی. دا د اعتراض ځای نه دی. دا اعتراض د زمون په امام صاحب باندې څوک نه